قرآن کریم کې الله تعالی په دې آیت مبارکه کې ټول مسلمانانو ته مؤمنانو ته چا چې ایمان او اسلام قبول کړی دی هغوی ته الله تعالی حکم کوي کلوا من طیبات ما رزقناکم تاسو له چې ما کم نعمتونه درکړي دي تاسو له چې ما کم مال دولت درکړی دی په دنیا کې چې ما دا مختلف نعمتونه پیدا کړي دي ستاسو د ضرورت دپاره ستاسو دپاره صرف هغه څیز حلال دی چې هغه ما تاسو دپاره حلال ګرځولی دی او پاک مې ګرځولی دی د هغې نه علاوه بعضې څیزونه په دې دنیا کې داسې الله تعالی پیدا کړي دي چې د هغې استعمال د انسان دپاره ټیک نه دی لکه یو کس دی هغه له الله تعالی دا اجازت ورکړی دی قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي چې تاسو بیع او شرا کولی شئ د پیسو ګټلو دپاره د تجارت کولو دپاره یو کس لاړو بازار ته هلته نه څه څیز واغستو او واپس راغی خپل ځای ته او هلته کې بیا د هغې نه په زیات قیمت باندې خرڅوي نو دا جایز دی د دې تاجرانو دپاره دا تجارت الله تعالی جایز کړی دی او د هغې وجه دا ده چې عام یو کس هغه هر څوک بازار ته ځان نشي رسولی چې غټ بازار ته لاړ شي او د هلته نه هر څه خپل څیزونه خپله سودا خپل ضروریات واخلي د دې دپاره تاجران او دکانداران هغوی لاړ شي غټو غټو بازارونو ته هلته نه څیزونه واخلي سوداګانې واخلي خپل دکان ته راړي او بیا د هغې نه په سیوا ریټ باندې خلکو له ورکوي نو په هغې کې دکاندار او تاجر ته هم فایده میلاویږي ځکه هغه پکې 5 روپۍ او 6 روپۍ ګټي او چې کوم عام مسلمانان انسانان دي هغوی ته پکې دا فایده وي چې هغوی ته په اسانه باندې هغه څیز میلاو شي هغه غټ بازار ته د تلو ضرورت نه وي نو الله تعالی فرمای چې دا تجارت دا ګټه ستاسو دپاره ما حلاله کړې ده پیغمبر علیه السلام په یو روایت کې فرمای التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشهداء کم تاجر کم تجارت کوونکې او کم دکاندار چې هغه په امانت سره په احتیاط سره تجارت کوي او ځان د غلطو پیسو نه بچ ساتي د حرامو پیسو نه بچ ساتي تجارت په دې نیت باندې کوي چې زما د دې دکان نه زما د دې ذات نه خلکو ته فایده ورسي عام خلک د دې نه فایده حاصله کړي پیغمبر علیه السلام 2 صفات بیان کړي دي الصدوق الامین هغه تاجر هغه تجارت کوونکې چې هغه رښتونی وي دروغ خبره نه کوي په دکان کې یو څیز پروت دی او پاغې کې څه عیب دی پاغې کې څه خبره ده چې کله ګاک راشي د شریعت حکم دا دی چې دک څیز ته په ګاک باندې خرڅې نو اول به ورته د دې دا عیب بیانې چې په دې کې ګورې دا خبره ده دا څیز خو ته اخلي خو په دې کې دا عیب دی او چې کم یو تاجر هغه د خپل څیز هغه عیب پټ کو هغه کس ته پته ونه لګېده او هغه څیز واغسته په هغه ریټ باندې چې په کم ریټ باندې صحیح څیز میلاویږي او کور ته یوړو او بیا ورته عیب معلوم شو نو دا صادق او امین تاجر نه دی پیغمبر علیه السلام چې کوم صفت بیان کړی دی الصدوق چې هغه رښتیا خبره کوي چې کوم یو کس هم راځي د سودا اغوستو دپاره دروغ خبره نه کوي رښتیا خبره کوي چې په دومره پیسو ما اغستی دی او په دومره پیسو یې په تا باندې خرڅوم او دا جایز دی چې دا یو څیز اغستی دی په 10 روپۍ باندې او د څخه دکان ته ګاک راغی او دی په هغه باندې خرڅ کړي په 15 روپۍ باندې په 14 روپۍ باندې چې هر څومره دې ګټه کول غواړي څومره چې د پاغې باندې خرچه کړې ده د پاغې باندې تکلیف برداشت کړی دی د هغه ځای نه دا سودا راوړې ده لہذا دې پاغې کې پیسې ګټلی شي خو د هغې دپاره پیغمبر علیه السلام شرط بیان کړی دی الصدوق چې دی به په خپل تجارت کې دی به په خپل کاروبار کې دروغ خبره نه کوي چې هر څه وي ګاک ته به رښتیا خبره کوي او د هر یو څیز هغه عیب به ورته بیانوي چې په دې کې دا مسله ده او په دې کې دا صفت دی پیغمبر علیه السلام دویم صفت په دې روایت کې بیان کړی دی الامینو هغه تاجر چې هغه امانتدار دی امانتدار د هغې دپاره مثال دا دی چې په ناب تول کې هغه برابروالی کوي په ناب تول کې کمی کوتاهی نه کوي د حضرت شعیب علیه السلام د قوم واقعه قرآن کریم کې الله تعالی بیان کړی ده چې دی معاشي اعتبار سره ډیر زیات مالدار خلکو
حضرت شعیب علیه السلام چې کله راغی د دعوت او د تبلیغ د پاره نو حضرت شعیب علیه السلام د قوم مالی حالت او معاشي حالت هغه ډیر برابرو ټول قوم کې داس یو کس نو چې هغه غریبو ټول مالدارانو ټول څخه پیسې برابر وي او د حضرت شعیب علیه السلام قوم هغه تاجرانو تجارت به کو او دا غي بیماری داوا چې په ناب تول کې به کمې کو په ناب تول کې د کمی مطلب دا دی چې کله به یو سیس په خپل باندې اغسته د چانه نو په ډیر ناب او په ډیر تول باندې به اغستو په درون وزن باندې به اغستو او هغه سیس چې به بیا نور چاله ورکو په گاک باندې به خرڅو نو پاغه کې به بیا کمې کوتاه کو حضرت شعیب علیه السلام چې کله راغی حضرت شعیب علیه السلام خپل قوم ته مخاطب دی چې ای زما قومه ما ته پته ده ما ته تاسو حالت معلوم دی چې تاسو معاشي لیول ډیر برابر دی ټول مالداران یې خپېسې در سره برابر دي الله تعالی در لخت تجارت او کاروبارونه درکړي دي نو پدې کې دا کمې کوتاه ولی کوي کچرت دا عادت تاسو د ځان نه او نه باسو او پدې ناب تول کې تاسو کمې کوتاه کوئی نو الله تعالی بداشته پیسې او مال دولت تاسو نه واخلي او هغه سی وشوا چې د حضرت شعیب علیه السلام قوم هغه د خپل پیغمبر خبره اون منله وې دا زمونږ پیسې دي زمونږ دکانونه دي زمونږ تجارتونه دي پدې کې زمونږ خوخه ده چې څنګه سکول غواړو دا زمونږ خوخه ده ته مونږ له پدې کې مشورې مرا کوا چې داسې وکي او داسې وکي دا پیسې مونږ ګټلې دي دا زمونږ ملکیت دي دا تجارتونه زمونږ دي دا دکانونه او بازارونه زمونږ دي پدې باندې مونږ پوېږو چې پدې کې بغټه څنګه کې ستا مشورو ته اس قسمه ضرورت نشته حضرت شعیب علیه السلام ورته وی چې زه تاسو له مشوره صرف او صرف د دې د پاره درګوم چې کدا عادت تاسو نه اونوته تاسو دا ټول پیسې به الله تعالی ختمي کی دا ټول تجارتونه بس تاسو ودرېږي دا ټول دکانونه بس تاسو بنشي دا ټول بازارونه بس تاسو بنشي هغه د حضرت شعیب علیه السلام خبره اون منله باغی باندې عمل اونکو اغه ناب تول کې به کمې کو داغه په بارک الله تعالی سوره مطففین کې فرمای ویل للمطففین الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون دا هغه خلکو د پاره هلاکت دی دا هغه خلکو د پاره تباہی ده څوک چې په ناب تول کې کمې کوي څوک چې د تجارت په میدان کې په ناب تول کې کمې کوي الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون چې کله یو څیز د خلکو نه اخلي نو پوره اخلي واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون او چې د کسیز بیا نور خلکو لور کوي گاک له ور کوي په دکان کې نو بیا الله تعالی فرمایي يخسرون دای پاغي کې کمې کوي حضرت شعیب علیه السلام خپل قوم د دینه منکه چې دا مکوي دا صحیح عمل نه دی د دې په ذریعہ سره بستاسو دا ټول کاروبار او تجارت خراب شي او هغه خبره او نه منله او هغه سی ور سره الله تعالی وکړل چې دا هغه ناب تول کې د کمی د وجنه دا غي تجارتونه په زوال باندې روان شو دا غي هغه بازار او دا غي مارکیټ په لاندې باندې راغی په ټولو باندې غربت راغی هغه مالداری ختم شو هغه خوشحالي ختم شو هغه پیسې مال دولت هر څه ختم شو وجه صرف او صرف دا یو چې ناب تول کې به کمې کو نو په دې وجه پیغمبر علیه السلام او فرمایل التاجر الصدوق الامین هغه تجارت کوونکی چې هغه په خپل تجارت کې چرته درو خبره نه کوي هر چا طریقتیا خبره کوي دویم صفت پیغمبر علیه السلام بیان ک الامین هغه تاجر هغه دکاندار چې هغه امانتدار وي امانتدار په دې اعتبار سره وي چې کم سیس په خپل باندې په کم ناب او تول باندې اخلي او په هغه ناب او تول باندې هغه نور خلق لهم ورکي اوس چې دا دواړه صفات په یو تاجر کې پیدا شو یو دکاندار کې دا دواړه صفات پیدا شو پیغمبر علیه السلام فرمای مع النبیین والصدیقین والشهداء چې دی به د قیامت پرز د حشر به پیغمبرانو سره کیږي د حشر به صدیقینو سره کیږي د حشر به صلحاء او نیکانو خلکو سره کیږي هغه خلک چې هغه سره د قیامت پرز د حشر په میدان کې حساب کتاب نشته د حشر او د تعلق به د قیامت پرز باندې دی خلکو سره څنګه چې انبیای کرام به بغیر حساب کتاب نه جنت ته داخليږي څنګه چې انبیای کرام او نفس صدیقین او شهدا او هغه نیکان مسلمانان چې هغه ټول عمر د الله تعالی په عبادت کې تیر کړی دي
څنګه چې با اغي الله تعالی بغیر د حساب کتاب نه جنت ته داخلي د کسي دا مسلمان دا تاجر دا تجارت کوون کې دا دکاندار چې هغه په خپل تجارت کې چرته دروغ نه ویلي هغه په خپل تجارت کې په خپل دکانداري کې چرته خیانت نه کړي دی به هم پیغمبرانو سره دی به هم صدیقینو سره دی به هم شهداو سره او داغي وجه دا ده چې په ټول عمر کې د خېټه ته حرام وړي نه دتلی د دې حکم چې الله تعالی کړی دی چې تاسو د حلال سيزونو نه خوراک کوئ د دې مطلب دا دی چې هغه سيزونه استعمالوي چې کوم تاسو د پاره حلال وي ځکه اسینا چې تاسو داسې یو سیس استعمال کوئ چې هغه تاسو د پاره حرام وي الله تعالی هغه تاسو د پاره حرام کړی دی نو بیا د هغې په وجه بس تاسو عبادات خرابېږي د هغې په وجه بس تاسو منځونه او تلاوتونه خرابېږي ستاسو نیک اعمال به ټول خرابېږي او چې نیک اعمال ستاسو ضایع شو نو د قیامت پر چې کله د الله تعالی په دربار کې دا مسلمان ودرېږي د څخه به هېڅ شی هم ني سره د دینه چې د په خپل عمر کې ډیر زیات منځونه کړي ډیر عبادتونه به کړي ډیر به ځان ستړی کړي خو بل طرف ته به خیانت کړي بل طرف ته به حرام خوري کړي د هغه حرام خوري د وجنه د هغه خیانت د وجنه د هغه نیک اعمال هغه به ټول ضایع شي د چې د قیامت پرس باندې د الله مخ ته ودرېږي د څخه به هېڅ نیک اعمال ني او چې نیک اعمال ورڅخه ني نو د ده لپاره بیا صرف او صرف یو ځای دی چې دی به جهنم ته ځي د دې د قیامت پرس د جهنم د فیصلې نه د ځان بچ کولو دپاره مسلمانانو ته الله تعالی حکم کوي یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا لله چې د حلال خوراک نه خوراک کوي حلال پیسې استعمالوي کم څه چې په حرامو تاسو ګټلې دی هغه مه استعمالوي او د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کوي د الله تعالی د نعمتونو شکریا په دې انداز سره ادا کوي چې دا کم نعمتونه تاسو له الله تعالی درکړي دي دا په هغه طریقه باندې حاصل کوي چې کومه طریقه تاسو ته الله تعالی ښودلې ده په یو روایت کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې یو مسلمان هغه دواړه لاسونه اسمان طرف ته اوچت کړي او هر ټیم د الله تعالی نه دعاګانې کوي د خپلو ضروریاتو دپاره د خپلو حاجاتو دپاره چې یا الله زما دا حاجت پوره کړي یا الله زما دا ضرورت پوره کړي یا الله زما دا دعا قبوله کړي دی په چغو چغو باندې دعاګانې کوي دواړه لاسونه اسمان طرف ته اوچت کړي خو د دعا نه قبلېږي د دعا د اسمان نه بر نزي د اسمان دروازې ورته نه کولاویږي د دې وجه څه ده د دې مسلمان په زړه کې دا خبره راشي چې الله زما دا دعا ولې نه قبلوي زما دا ضرورت ولې نه برابرېږي زما دا حاجت ولې نه برابرېږي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دې ټول عمر په دعاګانو باندې ځان ستړی کړي الله ته چغې ووایي لاسونه اسمان ته اوچت کړي په چغو چغو باندې د الله نه دعاګانې کوي چې یا الله زما دا دعا قبوله کړي زما دا حاجت او ضرورت برابر کې خود د دعا نه قبلېږي فرشتو ته اجازت نشته چې د دعا ته د اسمان دروازې کولاو کې داغي وجه څه ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام د دعا ولې نه قبلېږي د دعا ته د اسمان دروازې ولې نه کولاویږي دی چې کوم خوراک کوي هغه حرام دی هغه په حرامو پیسو باندې ګټلې دی دی چې کوم سکاک کوي هغه په حرامو پیسو باندې ګټلې دی د چې کومې کپړې اچولې دي هغه کپړې په حرامو پیسو باندې اغستې دي نو څرنګه الله تعالی د دعا قبوله کړي چې یو کس په دې حالت کې د الله نه دعا کوي چې خوراک حرام دی سکاک حرام دی پیسې حرام دي کپړې حرام دي کوم ضرورت چې د استعمالي هغه ټول ارسه حرام دي نو چې په حرامو پیسو باندې ارسه د اغست دي او هغه استعمالي او دا غي نه پس دی د الله تعالی نه سوال کوي نو فانا یستجاب له سرنګ به د دعا الله تعالی قبول کړي دعا خو الله تعالی د هغه مسلمان قبلي چې داغه خېټه د حرام مال نه پاکه ده داغه په خېټه کې حلال انوړی پرته ده د هغه مسلمان دعا الله تعالی قبلي چې داغه سکاک حلال لې هغه حرامي پیسې نه دي ګټلي داغه ټولې پیسې حلال لې دعا خو الله تعالی د هغه مسلمان قبلي چې داغه کپړې حلال دي په حلالو پیسو باندې اغست دي دعا خو الله تعالی د هغه مسلمان قبلي چې داغه هر څه حلال وي او په پیسو کې شبهه هم نه وي حرامي پیسې پکې نه رادن نشي وي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې کس دا مثال بیان کو چې د ټول عمر په دعاګانو باندې ځان ستړی کی الله ته چغي وای لاسونه اسمان ته اوچت کړي خو په ټول عمر کې د یو دعا هم قبول نشي
او دې په دې سوچ کې چې زما دا دعا ولې نه قبليږي په دې باندې نه پوهیږي چې زما روټۍ حرامه ده زما پیسې حرام دي زما سکاک حرام دي زما کپڑے حرام دي په ناجایزه طریقه دا ما حاصل کړی دي په حرامه طریقه دا ما حاصل کړی دي نو څنګه به الله تعالی زما دعا قبول کړي پر روایتو کې راځي چې کله یو مسلمان هغه بیت الله شریف ته لاړ شي د الله تعالی د کور د زیارت د پاره د عمرې د پاره لاړ شي د حج د پاره لاړ شي الته کې چې کله د الله تعالی کور ته ورسی په لار باندې چې کله د بیت الله شریف ته رواني نو د आवाज کوي لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمه لك والملك لا شریک لك چې کله یو مسلمان هغه د الله کور ته روان دی د عمرې د پاره د حج د پاره د الله تعالی د کور زیارت ته روان دی د دا چې وایي چې لبیک اللهم لبیک یا الله تاسو را بللې زه حاضر یم ستا په کور کې موجود یم لبیک لا شریک لك لبیک یا الله زه ستا په کور کې حاضر یم زما دا عقیده ده او دا یقین دی چې تاسو سره هیڅوک شریک نشته او ستا په کور کې زه حاضر یم ستا د عبادت د پاره ان الحمد والملك لك لا شریک لك یا الله ټول حمد او ثنا هغه ستا د پاره دي او تاسو سره په دې کې هیڅوک هم شریک نشته او زه ستا کور ته حاضر یم پر روایت کې راځي چې د هر یو معتمر د پاره او د هر یو حاجی د پاره یو فرشته الله تعالی مقرر کړی ده چې کله دې دا आवाज کوي چې لبیک اللهم لبیک نو هغه فرشته ورله جواب ورکوي چې لبیک وسعدیک استاد حاضری د الله تعالی په نسبت قابل قبول ده زکه چې ستا پیسې حلال دي ستا روټۍ حلال ده ته چې بیت الله شریف ته په کومه خرچه باندې او په کومه پیسو باندې راغلی نو هغه پیسې حلال دي لہذا ستا د حاضرین قبول ده ستا دعاګانې قبول دي ته چې دلته د کوم مقصد لپاره راغلی هغه مقصد بم پوره کیږي خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای بل طرف ته یو داسې مسلمان چې کله هغه داسې پیسې ګټلې چې هغه حرامي وي په حرامو طریقې پیسې ګټلې او په هغه پیسو باندې هغه تلې حج د پاره عمرې د پاره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کله دې الته کې لاړ شي بیت الله شریف کې دا आवाज کوي چې لبیک اللهم لبیک نو د دې کس د پاره هم الله تعالی یو فرشته مقرر کړی ده چې کله دې الته دا چغي وای چې لبیک اللهم لبیک یا الله زستا په کور کې حاضر یم ستا د عبادت د پاره نو هغه فرشته ورله جواب ورکي لا لبیک ولا سعدیک چې په دې کور کې نستا حاضری قبول ده او نه دې کور ته ستا راتل مبارک دي ستا حاضری قبول نه ده تا ته دې کور ته دن راتلو ته اجازه نشته حتی ترد ما فی یدیک تر دې پورې چې تا د کوم مسلمانانو حقوق وهلي دي تا د کوم مسلمانانو حق خوړلې دي د چا نه د پیسې خوړلې دي د چا نه د ځمکه اشاره کړې ده د چا هر قسمه حق د خوړلې دي تر څو پورې چې هغه سیستا نه دی واپس کړي نو ستا په دې کور کې حاضری قابل قبول نه ده کده هر څومره ځله لاړ شي کده عمرې د پاره لاړ شي کده حج د پاره لاړ شي الته چې دې کوم دعاګانې کوي هغه دعاګانې نه قبليږي الته چې دې کوم عبادت کوي هغه عبادت نه قبليږي الته چې دې کوم نوافل کوي هغه نوافل نه قبليږي سره د دینه چې د بیت الله شریف پزمکه باندې موجود دي چې د بیت الله شریف پزمکه باندې چا یو مزکو هغه یو مز الله تعالی په 1,00,000 منځونو باندې قبلي دې په هغه ځمکه باندې موجود دي په هغه جمعات کې دې ناس دي خو الله تعالی د فرشتي په ذریعہ سره ته اعلان کوي چې په دې کور کې د نستا د حاضرین قبول نه ده په دې کور کې د نستا د نوافلم قبول نه دي په دې کور کې د نستا د منځونم قبول نه دي او په دې کور کې د نستا د ټول عبادت د الله تعالی په نسبت قابل قبول نه دي او داغي اصل وجدا ده چې هغه فرشته ورته اعلان کوي چې لا لبیک ولا سعدیک حتی ترد ما فی یدیک چې په دې کور کې وستا حاضری تر هغه وخت پورې قبول نشي چې تر کوم وخت پورې د کوم مسلمانانو حق ته نه خوړلې چې کله د هغه مسلمانانو حق ته خوړلې دغه پیسې هغه ته واپس کی دغه ایواز هغه ته واپس کی دغه بدله هغه ته ورسی نو دغه نه پس په دې کور کې ستاده حاضری قبولې او دغه د پر مثال الله تعالی دا بیان کړی دی چې کوم خلکو په خپل ژوند کې حرامه پیسې او خوړي د یو مسلمان نه په ناجایزه طریقه باندې هغه پیسې او خوړي نو الله تعالی دا غي د پاره یو مثال بیان کړی دی یا د چا په کور کې یتیم دی د یتیم پیسې د ته حواله شوی دي د یتیم چې کومه خرچه ده هغه د ته حواله شوی دي چې په دې باندې د یتیم چې کوم ضرورت وي هغه ول برابر وا او د غینه پیسې او خوړي
الله تعالی فرمای ما یاکلون فی بطونهم الا النار. دای چې دا حرامي پیسې خېټو ته اچي په حرامو پیسو باندې روټۍ خوري د بل مسلمان په ناجایز طریقه باندې دی دا پیسې خوري. الله تعالی فرمای دا خېټه ته چې کم دا سیس دی داخلي نو دا روټۍ او خوراک نه دی، دا د جهنم اور دی. اولئک یاکلون فی بطونهم الا النار. دای چې د خپل خېټو ته دا خوراک دنه کوي نو دا د جهنم اور دی. په دنیا کې خود تخکاری چې ما دا روټۍ او خوړ او زموړ شم، او چې کله د محشر میدان ته را رواني ټول خلق بده ته ګوري د حرام خور ته چې د چا پیسې خوړلي چې د خلوی نه با د اور لمبې روزي. خلق به حیرانی چې دا کس را روان دی او د خلوی نه د اور لمبې روزي. د دې څه وجه ده؟ الله تعالی فرمایي چې د دې بل هیڅ وجه نشته. د دې وجه هم هغه حرام مال دی چې د په دنیا کې خوړلی دی او په خېټه کې د اور بلیږي او د هغه اور لمبې په خوله غاړه د ټولو خلکو تخکاري او ټول خلک ورته ګوري. الله تعالی فرمایي چې په دنیا کې تاسو د دې مشاهده نشئ کولی، خو د قیامت پر ورځ به تاسو د دې مشاهده وکئ چې کم خلک چې هغوی د سود پیسې خوړلي دي، کم خلک هغوی حرامې پیسې خوړلي دي. د یو مسلمان نه په ناجایزه طریقه پیسې اخیستې دي، په ناجایزه طریقې ته ځمکه ایساره کړې ده، د یو ناجایز امر دپاره د هغه نه رشوت اخیستی دی. الله تعالی فرمایي چې دا کس چې کله د محشر میدان ته را رواني د په خېټه کې به اور بلیږي، دا ټوله خېټه به د اور نه ډکه شوي او په خوله باندې به د هغه اور شغلې روزي او ټول خلک به ورته ګوري. امام ابو حنیفه صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې کم یو مسلمان د بل یو مسلمان نه په ناجایزه طریقه باندې د رشوت مطالبه وکړه چې طالب زه د اسیس الله در کوم چې مال دومره پیسې راکړي، سره د دې نه چې دا د حق دی په عدالت کې یا په بل ځای کې د ځمکې څه مسله ده یا بله څه مسله ده او دا د دې مسلمان حق کیږي او دا بل کس ورته وایي چې دا به تا پسې زه اله لیکم چې مال دومره پیسې راکړي، نو دې ته رشوت وایي. اوس په دې کې دوه قسمونه دي. یو د دې مسلمان خپل حق دی، د خپل ځمکه ده هغه د حاصلول غواړي، بل طرف ته هغه بل مسلمان چې د دنه پیسې غواړي نو هغه د دنه حرامې پیسې غواړي. امام ابو حنیفه صاحب رحمت الله علیه فرمایي دفع الرشوة لدفع الظلم جائز. که یو کس رشوت ورکه صرف د دې دپاره چې هغه خپل حق پرې راخلاص کړي، د چې کوم خپل حق دی د ځمکې حق دی د پیسو حق دی چې ارڅه دی هغه پرې راخلاص کړي، د هغې دپاره دی رشوت ورکوي. امام ابو حنیفه صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې دا کم کس رشوت ورکوي دته به سزا نه میلاویږي. د رشوت ورکوونکي په حق کې نه دی، خو چې دا کم کس پیسې واغستې نو دا رشوت خور دی، ځکه چې د په ناجایزه طریقه باندې پیسې واغسته چې د ځمکه د هغه حق کېدو او د ورته ووایي چې دا به الله زه تعالی در کوم چې ماله دومره پیسې راکړي. امام ابو حنیفه صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې دا بل مسلمان غریب دی خو محتاج دی، ضرورتمند دی، که دی دا رشوت نه ورکوي نو هغه خپل حق ته نه ځي، ځکه چې زور نه رسی په هغه باندې لاس اوچت نه دی. که چېرته دی د رشوت دا پیسې ورنه کړي نو هغه خپله ځمکه ته نه ځي، هغه خپل حق ته نه ځي. نو په دې وجه امام صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې د رشوت پیسې ورکړي او هغه بل کس ته نه واغستې دی په ګناه کې د سره ملوث نه دی، ځکه چې دا پیسې ورکړي صرف او صرف د خپل حق د حاصلولو دپاره چې ما ته د خپل ځمکه حاصل شي. هغه بل کس چې کومې پیسې واغستې نو هغې په ناجایزه طریقه باندې واغستې، او چې په ناجایزه طریقې واغستې نو د دې هم هغه مثال دی چې ما یاکلون فی بطونهم الا النار، چې دکه پیسې چې دا د استعمال کړي او د استعمال په وجه د په هغې باندې روټۍ وخوړه او په کور کې استعمال کړي، دا داسې دی لکه د خپل خېټې ته اورې وردن نه که د جهنم او د هغې مشاهده اگر چې په دنیا کې نه کېږي خو د قیامت په ورځ به د هغې مشاهده کېږي. نو په دې وجه پیغمبر علیه السلام په روایت کې وفرمایل چې کم یو مسلمان هغه حرام پیسې استعمال کړي، هغه د رشوت پیسې وخوړي، هغه د سود پیسې وخوړي، په هغه پیسو باندې بیا دی لاړو حج دپاره عمرې دپاره، نو چې کله هلته کې دی اواز کوي لبیک اللهم لبیک، نو عام مسلمان ته خو د فرشتې د طرف نه دا جواب میلاویږي چې لبیک وسعدیک، ته د الله کور ته راغلی، د حج دپاره راغلی، د عمرې دپاره راغلی، الله تعالی دې ستا د حاضري قبول کی.
ځکه چې ستا پیسې حلال دي ته چې په کومو پیسو باندې راغلی هغه حلال دي کومې پیسې چې تا کور والا ته پرېښودي دي هغه حلال دي ستا منځونه هم قبول دي ستا عبادات هم قبول دي ستا طواف هم قبول دی عمره هم د الله په نسبت باندې قبول ده او حج هم قبول دی خو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې داسې انسان چې هغه حرامې پیسې استعمال کړي په هغې باندې حج او عمرې له تلی چې کله دی د الله تعالی په کور کې دا آواز ولګوي چې لبیک اللهم لبیک نو فرشته ورله جواب ورکوي چې لا لبیک ولا سعدیک حتی ترد ما فی یدیک په دې کور کې ستا حاضري قبوله نه ده په دې کور کې ستا عبادات قبول نه دي تر هغه وخته پورې چې تر کوم وخته پورې تا د بل مسلمان حق نی واپس کړي تا چې د چا نه پیسې خوړلې دي چې هغه دې نی واپس کړي تا چې د چا نه ځمکه ایساره کړې ده چې هغه دې نی واپس کړي چې کله حقوق العباد ټول برابر شي نو د هغې نه پس زما کور ته راشه بیا به زه ستا عمره او حج قبول کړم تر کوم وخته پورې چې د یو مسلمان په اوږو باندې د حقوق العباد بوج پروت وي د عبادات نه قبلېږي الله تعالی فرمایي چې زما حق هغه زه بخم حقوق الله چې د چا نه زما په حقوقو کې کمی کوتاهی شوی دی د قیامت پر ورځ چې دک مسلمان ما ته مخامخ ودرېږي چې د په عباداتو کې کمی دی د په حقوق الله کې کمی راغلی دی هغه به ورته زه معاف کوم خو چې کله یو مسلمان داسې ماته ودرېدو چې په هغه باندې حقوق العباد دي د بندګانو حقونه دي پې الله تعالی فرمایي تر هغه وخته پورې به دی معاف نشي چې تر کوم وخته پورې ټول مسلمانان د خپل حق معاف نه کړي او د هغې دپاره پیغمبر علیه السلام یو مثال بیان کړی د صحابه کرامو ته د صحابه کرامو نه پیغمبر علیه السلام تپوس وکړو چې تاسو غریب سړی پیژنئ مفلس سړی تاسو پیژنئ چې غریب څوک دی صحابه کرام ورته وی چې یا رسول الله غریب سړی خو مونږ هغې ته وو چې چا سره پیسې ني مال دولت ورسره ني غریب وي نو مونږ په معاشره کې هغه ته مفلس وو غریب پیغمبر علیه السلام صحابه کرامو ته وفرمایل چې زه د دنیا غریب نه یادوم زه تاسو نه د آخرت د غریب تپوس کوم چې په آخرت کې مفلس او غریب سړی څوک دی صحابه کرامو تپوس وکړه چې یا رسول الله تاسو مونږ ته بیان کړئ پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د آخرت مفلس او غریب سړی هغه دی چې دی د محشر میدان ته را روان دی او د سره په ګېډو ګېډو باندې نیک اعمال دي په ګېډو ګېډو باندې د سره منځونه دي تلاوتونه دي نوافل دي حجونه دي عمرې دي صدقات دي نوافل دي هر څه ورسره خډیر دي دی په دې امید باندې دی چې زما به الله تعالی بخنه وکړي او زه به جنت ته داخل شم چې کله دک یو کس چې د نیک اعمال ډیر زیات راوړي دي د الله دربار ته راشي نو یو مدعی حاضر شي چې یا الله د په دنیا کې زمانه ځمکه ایساره کړې وه الله تعالی وفرمایل چې دا خو آخرت دی دلته کې د ځمکې حساب کتاب خو نشي کېدی خو د نیکو اعمالو نه بس حصه مونږ تعالی درکو که شرطه د نیکو اعمالو نه حصه تعالی مونږ درکو ته به په هغې باندې راضي شي هغه به په دې باندې خوشحاله شي هغه ځمکه چې په دنیا کې دوی ایساره کړې وه نو د هغې په بدله کې به د نیکو اعمالو یو غټه حصه هغه راواغستی شي او هغه مسلمان ته به ورکړی شي چې د کم نه د هغه حصه ایساره کړې وه بل یو کس براشي چې الله بل یو مدعی براشي چې د ماته په دنیا کې بده خبره کړې وه د ماته په دنیا کې کنزل کړو زما زړه ته د خبرو په وجه تکلیف رسېدلی الله تعالی به وفرمایي چې د سره خو نور څه نشته خو نیک اعمال ورسره ډېر دي نیک اعمال ورسره ښه ډېر دي لهذا د هغې نه به یو بله حصه راواغستی شي هغه کس ته به ورکړی شي دقسې مدعیان به حاضرېږي په ده باندې به دعوې راځي تر دې پورې چې هغه ډېر نیک اعمال چې د ځان سره راوړي هغه به هر څه ختم شي چې هغه هر څه ختم شي مدعیان به لا پاتې خلک به لا پاتې د نیک اعمال به ختم شي بیا به بل کس حاضر شي چې الله د ماته دا تکلیف رسولی د هغه ګناهونه به بیا الله تعالی راوالي او په ده باندې بېږدي چې کوم یو کس دعوا حاضرۍ نو د هغه ګناهونه به الله تعالی رالي او په ده باندې بېږدي تر دې پورې چې د هغه ګېډي چې د نیکو اعمالو نه ډک کړي وو هغه به د بدو اعمالو نه ډک شي هغه نیک اعمال ته لاړل نورو خلکو ته میلاو شو او د نورو خلکو هغه بد اعمال رالل د ده په سر باندې الله کېښودل د ده دا امیدو چې ما ځان سره ډېر نیک اعمال راوړي زه به جنت ته داخل شم آخري فیصله به دا وشي فرشتو ته به الله تعالی حکم وکړي چې دا کس ونیسئ او جهنم ته یې بوځئ ځکه چې صرف بد اعمال به ورسره پاتې شي پیغمبر علیه السلام صحابه کرامو ته وفرمایل چې زما ملګرو د آخرت غریب سړی هغه دا دی
د آخرت مفلس هغه دی په دنیا کې چې کم سړی غریب وي هغه غریب نه دی، هغه مفلس نه دی. مفلس او غریب هغه دی چې آخرت ته را روان دی او ځان سره سم ډیر نیک اعمال وروړو، بالعاقبت جهنم ته داخل شو او په سر باندې ورله الله تعالی د ګناهونو هغه بوجونه کېښودل صرف په دې وجه چې په دنیا کې حقوق العباد په عمل کړو. د خلکو نه پیسې خوړلې وي، د خلکو نه ځمکې ایسارې کړې وي، د خلکو حقوق یې خوړلي وو، د خلکو مالونه بغیر د جواز نه خوړلي وو، د هغې بدله ورته دا میلاو شوه. نو په دې وجه الله تعالی قرآن کریم کې حکم کوي یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، چې او مسلمانانو که چېرته تاسو دا غواړئ چې زمونږ عبادات دې قبول شي، زمونږ منځونه او نوافل دې قبول شي، د هغې دپاره شرط دا دی کلوا من طیبات، چې حلال خوراک کوئ. که حرام خوراک هم وکړو نو بیا د الله تعالی په نسبت باندې ستاسو عبادات هغه قابل قبول نه دي. او دا غي وجه دا ده پیغمبرانو ته الله تعالی خصوصي حکم کړی دی یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، چې ای زما پیغمبرانو تاسو هم دنیا ته را لېږلي د خپل دین د دعوت او د تبلیغ دپاره، خو د دې نه مخکې یو بل شرط دی، هغه شرط دا دی چې ګورئ په خپل ژوند کې به حلال خوراک کوئ، د حرامو نه به ځان بچ کوئ. د ټولو نه اول پیغمبرانو ته الله تعالی حکم کړی دی. ځکه که چېرته تاسو حرامې پیسې استعمال کړئ، حرام مال تاسو وخوړو، تاسو بیا زما د دین دعوت او تبلیغ نشئ چلولی، تاسو بیا زما دین زما مخلوق ته نشئ رسولی، زما دین به زما مخلوق ته او پیغمبرانو تاسو اله رسوئ. کلوا من الطیبات، چې تاسو د حلالو پیسو نه خوراک کوئ، واعملوا صالحا او نیک عمل کوئ. نو په دې وجه چې کوم حکم په پیغمبرانو ته الله تعالی کړو چې د دین د دعوت او د تبلیغ نه مخکې لومبنی شرط دا دی چې خپلې پیسې به حلالوي، نو هغه حکم په دې آیت کریمه کې الله تعالی ټولو مسلمانانو ته حکم وکړو چې او مسلمانانو چې تاسو دا دعوه کړې ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله، په ځان باندې تاسو د مسلمان او د مؤمن نوم لګولی دی، نو بیا کم از کم دومره حکم په تاسو باندې لازم دی کلوا من الطیبات، چې د حلالو څیزونو نه خوراک کوئ، حلال څیزونه خورئ، واشکروا لله او د الله تعالی شکر وباسئ ان کنتم ایاه تعبدون، که چېرته تاسو صرف او صرف د الله تعالی عبادت کوئ. الله تعالی دې مونږه تاسو ته په دې باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.